آیا قوم پرست سړی چې بې ځایه خپل قوم پسې ځي او بل قوم ته توهین کوي هغه مسلمان دی؟ بالکل نه دی. ځکه د الله کتاب او اسلام موږ او تاسې ته وایي، د پیغمبر موږ او تاسې ته وایي. ځکه د پیغمبر خبرې چې دي هغه د الله پیغام دی. هغه وایي چې کوم سړی قوم پرستی کوي هغه مسلمان نه دی. که چېرته موږ له یو سړی پوښتنه موږ نه وکړي او دا راته ووایي چې یاره ته دې قوم اخلي که ته د اسلام علی قرآن اخلي، نو موږ او تاسې به کوم انتخابو؟ ظاهره خبره موږ دپاره اسلام او قرآن معتبر دی، د دې ټولې دنیا نه موږ ته معتبر دی. نو بیا ولې ورونو نن سبا تاسې په ټیک ټاک کې راځئ، یو وایي زه د ننګرهار یم باتور یم، بل وایي زه د کونړ یم باتور یم، بل وایي زه د لغمان یم باتور یم، بل وایي زه د پکتیا یم باتور یم، بل وایي د قندهار یم باتور یم. ځانونه هم شرمولي دي. دې ځوانانو ته تاسې څه میسج ورکوئ د خپلو پښتنو ته؟ که هزاره وي، که تاجک وي، که ازبک وي، که پښتون وي، نالت دې وي چې هغه قوم پرستي کوي، سیمرابیانه بې ځایه قوم خپل قوم پسې ځي. زه داسې نه یم چې قوم څه بد شی دی. که زه الحمدلله افغان یم، پښتون یم، په دې ته فخر کوم، مګر حق نه حق ته خو ګوره ولې بې ځایه زه قوم پرستي کوم؟ دا دنیا چا پیدا کړې؟ الله پیدا کړې که نه ده پیدا کړې؟ دا افغانستان چا پیدا کړې؟ خو الله پیدا کړې. دا ژبې چا پیدا کړې؟ خو الله پیدا کړې. نو ولې پکې موږ فرق وکړو؟ ولې موږ دلته راشو؟ ولې یو د بل نه ځان بهتر وګڼو؟ زه خپله د ننګرهار یم، مګر زما ډېر تعلق چې دی د خوست د پکتیا خلکو سره دی، د دران او تڼي او سیمره منګل او نور دغه ویډیوګانې زما ټول ګوري، دلته ما سره په دې ښار کې اوسېږي. زما ډېره ملګري د پنجشیر خلکو سره دی، د ریزوبانو سره ده. زما خپله قندهار خوښېږي، د قندهار پښتو مې خوښه ده، مګر همدا قوم پرستي نه ده. یو مثال دی، وایي پښتو د قندهار، توره د پکتیا او قلم د ننګرهار. د دې مطلب خو نه دی چې دا نور ولایتونه بې غیرت دي، خو یو متل تېر شوی. نو تاسې ولې دلته راځئ ځان هم د اسلام نه وباسئ، په افغانانو خپلو پښتنو کې بې اتفاقیان هم جوړوئ. په هر قوم کې غیرتي او بې غیرته وي. ولا په ننګرهار کې غیرتي هم شته دی او داسې بې غیرته پکې شته دی چې حد یې کراس کړی. په کونړ کې غیرتي هم شته، ولا داسې بې غیرته پکې دي چې حد یې کراس کړی. په پکتیا کې غیرتي هم شته، ولا دومره بې غیرته هم پکې دي چې حد یې کراس کړی. په همداسې په لغمان کې، همداسې په قندهار کې، همداسې په هر ولایت کې، همداسې په هر کور کې څلور پنځه ورونه به څلور بیا ښه غیرتي نه، یو به پکې داسې لوچک او لوپر او بې غیرته وښیي چې هغه ټول قوم، هغه د ټول کورنۍ نوم به بدنام کړي. نو دې مطلب خو دا نه چې تاسې راځئ یو ټول قوم ته توهین کوئ، ټول قوم ته راځي کنځلې کوي چې زه بهتر یم او ته بهتر یم. تاسې خو د اسلام نه ځان وباسئ، تاسې خو د انسانیت نه ځان وباسئ. غټ غټ سړي هسې ځانونه هم شرمولي دي. دا زموږ وطن دی، افغانستان زموږ مور ده. دا هر یو کوټه ده، دا یو ولایت زموږ کوټه ده، هر یو ځای زموږ خپل دی، هر یو قوم زموږ خپل دی. بیا ولې دا کوم پیغام تاسې ورکوئ؟ د خدای په لحاظ باندې زه تاسې ټولو ته وایم، ځکه مې د خدای قرآن درپسې راواچو، د الله نبي وایي چې هغه مسلمان نشي کېدی چې کوم سړی قوم پرستي کوي. تاسې ځان د اسلام نه وباسئ. د اسلام معتبر دی، که د پکتیا معتبره ده، که د ننګرهار معتبر دی، قندهار یا سیمرابان لغمان یا کونړ معتبر دی. خدای په لحاظ باندې د اسلام په دا کې چوکاټ کې تاسې کار کوئ، انسانیت په چوکاټ کې کار کوئ. ځان د اسلام نه وباسئ او د ځوانانو کې بې اتفاقي راولئ. ځانونه هم دلته ټیک ټاک بدماشان جوړ کړي دي چې وروره ننګرهار داسې دی او پکتیا داسې ده. ټولو کې ښه او بد شته دی. ټول موږ او تاسې سره ورونه چې غیرتي وي ځان نه کړي، که د پکتیا وي، که د ننګرهار وي، که د کونړ وي، که د لغمان وي، که د هزاره وي، که تاجک وي، که ازبک وي، چې بې غیرته مې خپل پښتون یې نالت یې ورباندې وي. زه په بې غیرته څوک په نوم پښتون باندې په بې غیرتۍ کارونه کوي، هغه زه په هغې باندې ویاړم، افتخار کوم چې دا زما ورور دی، زما پښتون دی. او د بې غیرتۍ د اوسطوب کارونه به کوي. لږ مغزه وکاروئ، سم طرف ته راشئ. خدای ته وګورئ، دا میسج ډېر شیر کړئ چې ټول سر خلاص کړي. په الله سپارم، بخښنه غواړم.